د 1902 کال د اکتوبر په 14مه د یوروګي د راګبي ټیم یوه لوبډله په الوتکه کې د چیلي پلازمینې سنټیاګو ته روانه وه. پیلوټ په لاسپیکر کې اعلان وکړ چې لږ هوایي ګډوډۍ ته به داخل شو، خو دا طبیعي ده او اندېښنه مه کوئ. دغه الوتکه د یوروګي له پلازمینې مونټویډیو څخه پورته شوه او غوښتل یې چې د چیلي پلازمینې سانتیاګو ته ولاړه شي. د یوروګي د راګبي ټیم لوبډلې ډاکټر روبرټو کانیسا د لوبډلې یوه غړي ته وایي ولې الوتکه دومره غره ته نږدې الوتنه کوي. د دې خبرې څو ثانیې وروسته الوتکه دومره غره ته نږدې کیږي چې یو وزر یې په غره لګیږي، جدا کیږي او الوتکه د هماغه غره په لمنه کې غورځي. روبرټو کانیسا هماغه د لوبډلې ډاکټر چې وروسته د دې پیښې په اړه کتاب هم ولیکه وایي کله چې پر ځمکه ولګېدو زما سر سخت د مخکنۍ څوکۍ سره ولګېد او زه بشپړ ګنګس شوم. نه پوهېدم چې څه روان دي. په خپلو لیکنو کې ویلي چې فکر مې کاوه مړ شوی یم. وروسته نورو مسافرو دومره چغې او فریادونه کول چې روبرټو لږ بیرته په هوښ شو او پوه شو چې څومره لویه فاجعه رامنځته شوې ده. هغه ویني چې د لوبډلې د یوه غړي له سترګو وینه را روانه ده، د نورو بدنونه مات شوي او ټول چغې وهي. تاسو د آندرو د غرونو دا اوږده لیکه پیژنئ، د نړۍ تر ټولو اوږده غرنۍ لړۍ چې د چیلي پوله جوړوي. د دې الوتکې بدبختي دا وه چې همدلته په همدې غرونو کې لوېدلې وه، داسې ځای چې پر ځمکه واوره پرته وه او درنه واوره هم ورېده. دا مسافر چې ټول سخت ټپیانو د الوتکې د تیلو بوی احساسوي او وایي راځئ بهر ولاړ شو ځکه د اورلګېدنې احتمال شته. هغوی راکوزیږي، خپل بکسونه راوباسي او پر واورو د خپلو بکسونو څخه یو لوی صلیب جوړوي چې ګوندې د ژغورنې کسان موږ پیدا کړي. همدارنګه په واوره کې لوی SOS لیکي. تاسو پوهیږئ چې SOS د مرستې معنا لري، خو د واورې سخت اورښت اجازه نه ورکوي او هر ځل یې پټوي. 2 ورځې تیریږي او دوی په ډېرې سختۍ ځانونه ژوندي ساتي. په دې 2 ورځو کې 2 الوتکې هم د دوی له پاسه تیریږي خو دوی نه ویني. په دې الوتکه کې 45 مسافر وو چې 12 یې ځای پر ځای مړه شوي وو. 15 نور څو ساعته وروسته د وینې بهېدو له امله مړه شول او 28 کسان لا ژوندي وو. هېڅوک دوی نه پیدا کوي. 2 اونۍ تیریږي تر دې چې 18مې ورځې ته رسیږو. دوی د غره په لمنه کې وو، داسې غره کې چې میلیونونه ټنه واوره پرې پرته وه. یو لوی واوره ښویدنه یا برفکوچ راښویږي او د الوتکې پر لور راځي. واوره الوتکې ته رسیږي او 9 کسان له ځان سره وړي. هغوی هر څه چې په الوتکه کې وو خوړلي وو او یوازې لږ څه پاتې وو. الوتکه د 3600 مترو په لوړوالي کې غورځېدلې وه، داسې ځای کې چې سخت یخ وو. تر هغه وخته یې د خوړو ستونزه نه لرله، خو یخنۍ ډېر ځورول. د اوبو ستونزه نه لرله ځکه واوره یې خوړله، خو خواړه ختمېدل او یخنۍ هم وژل. له همدې امله د الوتکې د بدني ټوټې راخلي او د ځان لپاره یو کوچنی سرپناه جوړوي چې د یخنۍ او باد څخه خوندي شي. د واورې رڼا یې سترګې ړندوي، نو د الوتکې د څوکیو چرمونه وشکول او د ځان لپاره د سترګو پټۍ جوړې کړې. هغه فلزي ټوټې چې پیدا کولې ماتولې او د هغو کسانو مات لاسونه او پښو پورې به یې تړلې چې لږ تر لږه هډوکي یې سم جوش وکړي او صحیح ورغېږي او حالت یې خراب نشي. روبرټو کانیسا چې ومویل ډاکټر و نو ډېر کوښښ یې کاوه چې د ټولو مرسته وکړي. هغه مړي چې د واورې ښویدنې وژلي وو تر واورو لاندې یې کېښودل څو لږ تر لږه جوړ پاتې شي تر هغې چې وژغورل شي. روبرټو په خپل کتاب کې لیکي ما له داسې ځوانانو سره سفر کوه چې ډېر هوښیار وو او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې هوښیارتیا نور هم زیاته شوې وه. له سقوطه 18 ورځې تېرې شوې وې او خواړه په بشپړ ډول ختم شوي وو. لوړوالی دومره زیات و چې حتی یو حیوان هم نه پیدا کېده چې ښکار یې کړي او ویې خوري. ټول پوهېدل چې تر واورو لاندې د خپلو ملګرو جسدونه پراته دي. هغوی یو څه وخت لږه وزغمله خو بالاخره یې هغه حل لاره انتخاب کړه چې ټول پوهېږو څه ده، د خپلو مړو شویو ملګرو غوښه. د الوتکې ډېری مسافر مذهبي مسیحیان وو او دا کار یې ډېر بد باله، خو له پخوا ویل شوي وو چې لوږه دین او ایمان نه پیژني. روبرټو کانیسا ډاکټر وو او د انسان بدن یې ښه پیژانده، نو خپله دنده یې ګڼله چې نورو ته لارښوونه وکړي چې د جسد کومې برخې وخوري چې غذایي مواد ولري. روبرټ وایي دا ډېر سخت کار و ځکه موږ ټول هغه مړي پیژندل، کلونه مو ورسره ملګرتیا لرله او اوس مجبور وو چې د هغوی د جسدونو غوښه وخورو. یو ژوندی پاتې شوی کس چې کوشا انسرته نومېده هېڅ یې نه شو کولی چې ویې خوري او ویل یې زه دا غوښه نشم خوړلی. هېچا پرې زور ونه کړ خو څو ساعته وروسته هغه مجبور شو چې دا غوښه وخوري. ټولو پرېکړه وکړه چې د جسدونو د غوښې په واسطه ځانونه ژوندي وساتي. خو د ماشومانو 3 جسدونه هم په الوتکه کې وو او هغوی وویل نه دې ته لاس نه وهو ځکه دا د لوبغاړو او د لوبډلې د غړو ماشومان دي. روبرټو ډېر قوي انسان و او خپله روحیه یې نورو ته هم ورکوله. هغوی ته یې ډاډ ورکاوه او ویل یې وخورئ، غم مه کوئ، که زه مړ شوی وای او زما ملګري وږي وای ما به خپله ورته ویلي وو چې زما جسد وخورئ. هغه کسان چې ژوندي پاتې شول ټولو وویل که روبرټو نه وای موږ به هماغه لومړۍ ورځې کې مړه شوي وو. هغه موږ ته روحیه راکوله، ډاډ یې راکاوه، ډاکټر هم و او د ټولو مرسته یې کوله.
هغوی په دې موده کې د الوتکې بي سیم هم راوایست او هڅه یې وکړ چې له چا سره اړیکه ونیسي، خو یوه میاشت تېره شوه، هر څومره پیغامونه ولېږل هېچا ځواب ورنکړ. بالاخره پوه شول چې ښایي هېڅوک د دوی مرستې ته رانشي، نو پرېکړه یې وکړه چې خپله یو څه وکړي. 3 کسانو د الوتکې څخه د واورې بوټان جوړ کړل او په پښو یې کړل څو غره ته وخیژي او له پورته وګوري چې کوم لور ته ولاړ شي. کله چې پورته ورسېدل سخت ویرېدل، ولیدل چې د غرونو د لړۍ په منځ کې بند پاتې دي. هر لور ته چې ګوري لوړ غرونه تر سترګو کېږي. ویې ویل ښه نو حرکت کوو او ښکته خواته ځو. 2 کسان ښکته خواته روان شول. 10 ورځې یې ښکته مزل وکړ تر دې چې داسې ځای ته ورسېدل چې واوره کمه وه او ځمکه لږ شنه ښکارېده. هلته یوه چینه هم روانه وه. د چینې او شنې ځمکې د لیدلو هغوی ته روحیه ورکړه او سفر ته دوام ورکړ. تر هغه ځایه وروسته 2 کیلومتره نور هم پلی مزل وکړ تر دې چې بالاخره یو کلی ښکاره شو. هغوی کلي ته ننوتل او کلیوالو ته یې وویل موږ باید له ښار سره اړیکه ونیسو. په پای کې اړیکه ونیول شوه او حکومت ته د خپل ژوندي پاتې کېدو خبر ورکړ. له سقوطه 80 ورځې وروسته د چیلي حکومت 2 هلیکوپترې واستولې او هغوی یې پیدا کړل. 14 کسان ژوندي پاتې شول، یعنې ټول 29 کسان مړه شوي وو. خبري اژانسونو او ورځپاڼو د دې ژغورل شویو کسانو په اړه ډېرې بدې خبرې وکړې. دومره بد چلند یې ورسره وکړ چې دوی شرمېدل او وایي چې موږ د هماغې الوتکې مسافر یو. هر ځای ویل کېدل آدمخواره راغلل او د چیلي حکومت آدمخواره وژغورل. د مذهبي مسیحیانو لپاره دا ډېر بد کار ګڼل کېده، ځکه ویل کېدل چې آدمخواره باید ووژل شي. بالاخره هغوی یوروګې ته ستانه شول او هلته کلیسا هغوی وبخل. وروسته له دې چې کلیسا هغوی وبخل، لږ تر لږه په یوروګې کې خلکو لږ کم ځورول، نو ورته شیطان نه ویل کېدل. حتی د هغو کسانو کورنیو جسدونه یې چې خوړلي وو هغوی هم وبخل او پوه شول چې دوی ملامت نه وو. خو په عمومي ډول مسیحیت هغوی نه بخل. یوروګي کلیسا هغوی وبخل. دا یوازې په یوروګي کې اعتبار درلود، نه بل ځای کې. خو په نړیواله کچه دا موضوع ډیره جنجالي پاتې شوه. نو ملګرو اوس موږ د دې ویډیو څخه څه زده کړو؟ صبر او استقامت. کله چې د اندرو غرونو په سپینو واورو کې هر څه ختم شول، نه خواړه پاتې وو، نه نجات، نه د ژوندي پاتې کېدو روښانه هیله. خو انسانان لا هم هلته ولاړ وو. هغوی ته ژوند اسانه نه و، بلکې هره ورځ یې له مرګ سره جګړه کوله. خو همدلته یو حقیقت روښانه شو: انسان هغه وخت نه ماتیږي کله چې ستونزې راځي، بلکې هغه وخت ماتیږي کله چې امید ختم شي. هغوی ته صبر یوازې یوه کلمه نه وه، بلکې د ژوند وسیله وه. استقامت د هغوی لپاره یوازې انتخاب نه و، بلکې مجبوري وه. هره شیبه، هره ورځ، هره ساعت د زغم او حوصلې امتحان و. که انسان وغواړي حتی په تر ټولو سختو شرایطو کې هم ژوندی پاتې کېدای شي. لوږه، یخني، درد او ناامیدي هر څه و، خو هغوی ونه درېدل، ځکه هغوی پوهېدل چې تر ټولو لویه جګړه د بدن نه بلکې د ذهن دننه وي. دا کیسه موږ ته یو ساده خو ژور درس راکوي. ستونزې به راځي، وخت به سخت شي، لارې به بندې شي، خو که صبر ژوندی وي نو هیڅ غره دومره لوړ نه وي چې انسان پرې نشي ختلی. نو هیڅکله مه تسلیمېږئ. که نن ورځ تیاره ده، سبا رڼا خامخا راځي، او که ته ولاړ یې نو لا هم امید شته.